درنو دوستانو، هغه څلور کارونه چې په دې کارونو سره ښځه چې کومه ده، مېرمنه چې کومه ده، هغه د کوروالي کولو تمنا کوي او دغه وختونو کې یا دغه ټایم کې ښځه غواړي چې خاوند ورسره په مینه محبت سره کوروالي وکړي. دغه وختونه کوم کوم دي؟ که تاسو واده کړی وي یا د واده کولو نیت لرئ، واده مو نږدې وي، نو بیا د دې ویډیو کتل ستاسو لپاره ډېر ضروري دي، ځکه چې ځینې وخت کې انسان ته هغه معلومات نه میلاویږي کوم چې هغه ته پکار وي. نو موږ کوشش کوو چې د خپل دې چینل له وجې د دې چینل په مرسته باندې تاسو سره هغه مکمل معلومات شریک کړو چې تاسو د هغې په لټه کې یا د هغې په کتلو کې هغه څلور وختونه کوم کوم دي. دوستانو، په مختصر طور تاسو سره شریکوم، ویډیو را سره تر اخره وګورئ. په دغه وختونو کې لومړی وخت چې کوم دی، هغه وخت وي چې کله یو ښځه د میاشتنۍ وخت نه ولامبي، یعنې د ښځو چې کوم میاشتنۍ بیماري راځي او د هغې نه پس بیا هغه کله ولامبي، نو په دغه دوران کې چې ډېره 2 هفتې یا 3 هفتې وتلي وي، نو ښځه دا تمنا خواهش کوي چې خپل خاوند سره یوځای شي، نږدې شي ورسره او خپل خاوند سره دغه خپله مینه وښایي. نور به تاسو پوه شوي یئ چې زه څه ویل غواړم. نو دغه دوران کې خاوند ته پکار دی چې د هغې د دغه خواهش خیال وساتي. دویم هغه وخت وي چې کله یو ښځه د خپل خاوند نه ډېر وخت لرې وي، یا ښځه مور کره تللې وي، یا خاوند یې مسافر وي، نو کله چې 1 میاشت 2 میاشتې پس یا هر څومره وخت پس چې دا خاوند ښځه یوځای شي، نو دوی دواړه بیا د دغه کوروالي کولو تمنا کوي. په دغه طریقه باندې دوی خپل خواهش سرته رسول غواړي. نو دغه هم ډېر ضروري وخت وي. خاوند ته پکار دی په دغه وخت کې هم د ښځې د دغه خواهش خیال وساتي. او دریم هغه وخت چې کله هم یو ښځه د خپل خاوند نه ډېره زیاته خوشحاله شي، یعنې خاوند یې تعریف وکړي، هغې څه پاخه کړي وي، خاوند یې صفت وکړي، نو ښځه په خپل زړه کې ځان بادشاه محسوسوي چې زه څومره خوشقسمته یم چې داسې خاوند مې په نصیب باندې ختلی چې هغه زما صفت هم کوي او زه ورته ډېره زیاته ګرانه یم. نو په دغه دوران کې هم هغه دغسې خواهش کوي چې خاوند ورته کوروالي وکړي. څلورم وخت هغه وي چې کله یو خاوند خپلې ښځې ته یو تحفه راوړي او هغه تحفه ورله ورکړي، نو په دغه دوران کې هم ښځه ځان ډېر زیات خوشقسمته حسابوي او د دغه خوشقسمتۍ د وجې هغه خپل خاوند سره هر قسم کار ته یا کوروالي کولو ته غاړه ږدي.